هغه کسان چې هغه د زړه مریضان دي د زړه تکلیف دی ورته او د دې په وجه انتهایی زیات پریشان دی او دوی دا غواړي چې زموږ د زړه دا بیماری دی مکمل ختم شي. دغه شانتي هغه کسان چې هغې زړه ډېر زیات کمزور دی په وړې خبره باندې هغه په زړه باندې ګبراهټ راځي یره پرې راځي که چا سره خبرې کوي نو یره پرې راځي یا دغه شانتي که بیان کوي نو په هغې باندې ډېره زیاته یره راځي ګبراهټ پرې راځي او دوی دا غواړي چې زموږ د زړه دا کمزوري دی مکمل ختم شي زموږ دا ګبراهټ دی مکمل ختم شي او زموږ دا زړه دی الله رب العزت مضبوط کړي. نو زموږ عزتمندو په دې ویډیو کې زه تاسو ته یو آسان ترینه دعا درښیم که نه که چېرې تاسو دغه دعا شروع کا نو کم کسان چې د زړه بیماران دي د زړه تکلیف دی ورته د زړه مریضان دي دغه بیماری به انشاءالله د الله رب العزت په فضل او کرم سره مکمل ختم شي د دې به انشاءالله نام نشان هم پاتې نشي. دغه شانتي که څوک د زړه بیماران نه دي خو لیکن زړه انتهایی زیات کمزور دی په وړې خبرې پې د زړه ګبراهټ راځي یریږي نو انشاءالله د زړه دا ګبراهټ په مکمل ختم شي زړه به انشاءالله مضبوط شي بیا به هر چا سره ډایرکټ خبرې کولی شي. دغه شانتي که په بیان کې په چا باندې ګبراهټ راځي نو دغه ګبراهټ په انشاءالله په بیان کې ختم شي او صحیح طریقې سره به انشاءالله بیا بیان شروع کړي. ټیک شو جي. نو دغه دعا درته درښیم په سکرین درته کوشش کوم چې در ویم لیکمه سکرین شاټ ته ځان له واخلئ او کومه طریقه چې زه تاسو ته درښیم په دې طریقې سره تاسو د دې دعا اهتمام شروع کړئ نو انشاءالله ډېره زیاته فایده به تاسو ته وشي. ټیک شو جي. نو دعا کومه ده دعا تاسو واورئ دعا دا ده یا قوي القادر قوني وقلبي بس دا دعا ده دا به تاسو څو ځله وایي او څه ټایم کې به وایي نو کله چې تاسو فرض مونځ وکئ که نه فرض مونځ 15 واړه وخته منځونو نه پس په دا دعا تاسو اهتمام کوئ ښه نو چې فرض مونځ تاسو وکئ که نه د هغې لاس چې دی دا به تاسو په زړه باندې کېږدئ او دا دعا به تاسو 9 پیرې ووایئ 9 پیرې یا قوي القادر المقتدر قوني وقلبي دا به 9 پیرې ووایئ او په دې کې به داسې خلاص کې به داسې شف وکئ شف او 3 پیرې به بیا داسې په زړه باندې راکاږئ نو انشاءالله چې د دې دعا تاسو اهتمام کوئ نو که ستاسو په زړه کې څه بیماري وي تاسو د زړه بیماران یئ نو د دې دعا په برکت سره به الله رب العزت ستاسو د زړه دا مسله چې ده که نه د زړه دا بیماري چې ده دا به انشاءالله ختمه کړي. دغه شانتي که تاسو د زړه بیماران نه یئ خو لیکن ستاسو دا زړه ډېر زیات کمزوری دی هر چا سره خبرې چې تاسو کوئ نو تاسو باندې ګبراهټ راځي په تاسو باندې یره راځي نو که د دعا اهتمام تاسو شروع کړئ هر فرض مونځ نه پس 9 پیرې دا دعا تاسو وایئ په زړه باندې لاس ایږدئ او چې دې کې شف کوي لاس باندې او لاس په زړه باندې 3 پیرې راکاږئ نو انشاءالله ستاسو د زړه دا ګبراهټ د زړه دا کمزوري چې ده دا به انشاءالله مکمل ختمه شي. ټیک شو جي. امید دی چې انشاءالله تاسو په دې دعا باندې پوه شوي یئ که بیا هم پکې تاسو ته څه خبرې څه تپوس یې کمنټ وکړئ انشاءالله زه به کوشش وکړم چې تاسو ته ریپلی درکړم او تاسو پرې پوه کړم. ټیک شوه. کوشش وکړئ چې ویډیو د ثواب په نیت باندې ډېره شیر کړئ چې ټول مسلمانانو ته ورسیږي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مو خوشحاله آباد ساته. دعاګانې کوئ دعاګانې به کوو. الله په امان.